چې د ملګري پوښتنه کړې د موبایل کتلو سره سړی ګناه کوي او بیا توبه کوي، بیا ګناه کوي، بیا توبه کوي. نو محترم علماء لیکلي دي 3 کرتو پورې پروا نه کوي، باقي خدا خو دین ملعبه ګرځي او دین پورې ټوکې کوي. توبه یې چې وکړه په کار دا ده چې توبه کې شرط دا دی چې والعزم الله لا يعود، قصبه کوي چې بیا به زه دا کار نه کوم، بیا خدا دین پورې او توبې پورې ټوکې دي، مسخري دي، بیا د الله تعالی توبه نه قبل تر څو پورې چې په ښه توبې نه کړي. ښه دا ملګری وي زما ماما مریض او یو میاشت په کټ پروت، منځونه ته قضا شوي دي، نو په کوم ترتیب به راګرځئ؟ نو محترم ستا ماما په یو ظلم راګرځولی شي او داسې دي مو کې چې د هر مونځ نه د مخکې مونځ کوي، چې یو میاشت تېرېږي بس قضا منځونه یې پوره شوي. ښه تو د ملګري پوښتنه کړې ده چې برمه مو ایستلې ده او په هغې کې پیشو وغورځېده، نو پیشو خو ترې نه راوځي. نو مولانا صاحب د دې مسله دا ده چې یقینا پیشو نه روځي، 6 میاشتې به انتظار وکړي. 6 میاشتو کې دا پیشو پړسېږي او ریجېږي او 6 میاشتې پس به ورته بیا چې دی نو پمپ ونیسي او دا ټولې اوبه به راته شي چې د ستا یقین راغی چې دې کې کمې اوبه وي هغه ټولې ختمې شوې، بس بیا برمه پاکېږي. تو د ملګري پوښتنه کړې ده سړی په خوب کې خپل ویښته وګوري چې راغورځېږي، د سر ویښته نو د دې څه تعبیر دی؟ نو د دې تعبیر خو د کور مشري ده او په هغې کې مشکلات دي او ښځې سره جنګونه دي او طلاق دي، پکې دا مشکلات او تکلیفونه دي. نو ښه خبره دا ده چې 2 رکعته لمونځ وکړي او هغې نه وروسته دعا وکړي او د خپل وس موافق صدقه وکړي چې الله تعالی د افت نه بچ کړي. ښه داسې خوبونه چې ګورئ نو چې راویښ شئ نو چپ طرف ته 3 کرته لاړې تو کوئ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، نو دایم علاج دی. تو دې ملګري پوښتنه کړې ده چې خوب کې راته چا څه کلمات ښودلي او دی به مې چې استعمالول نو ماشومانو غوږونه به چې خوږېدل نو ښه کېده به. نو اوس اجازه غواړي که نه غواړي؟ نه غواړي به چې خوب کې درته کړې وه دغه اجازه ده. ښه کوئ عزتمند شي. دې ملګري پوښتنه کړې ده موږ امام الحمد په ځای الحمد وایي، نو ده پسې مونځ کېږي که نه؟ یو وخت مونځ ورپسې کېږي او امام نشي جوړېدلی. په کار دا د امام په قرت کې، په علم کې، په عمل کې د مقتدیانو نه اعلی وي. ښه مولوي صاحب ته ووایه چې قرت سم کړي. ښه تو دې ملګري پوښتنه کړې د جمعې په ورځ باندې امام د دواړو خطبو په منځ کې کښېني نو دعا کول، نو دعا به کوې خو زړه کې به دعا کوې. ښه لاسونه به نه پورته کوې، په خوله به دعا نه کوې، زړه کې به دعا کوې. عزتمند شي. تو دا ملګری وایي زموږ امام ولدوالین په ځای ولندوالین وایي، ده پسې مونځ کېږي که نه؟ لندوالین خو قرآن شریف کې نشته. څوک چې داسې لفظ په قرت کې وایي چې قرآن کریم کې یي، اگر که معنا کې تغییر فاحش راځي مونځ کېږي، خو که داسې لفظ وي چې د سره قرآن کې نشته، لندوالین په قرآن کې نشته، نو ده ته وایي مونځ مه ورکوه یا دا قرت سم کړه. تو ملګري پوښتنه کړې ده تا د غاښ دپاره یې وظیفه ښودلې وه د سهار د مونځ د ماښام د مونځ نه بعد، هغه 2 رکعته نفل دي. 2 رکعته نفل دي. اول رکعت کې به قل یا الکافرون وي، دویم کې به قل هو الله احد وي او ثواب به اویس قرني رضی الله تعالی عنه ته ولېږي، بیا د الله تعالی غاښونه ساتي، هره ورځ به یې کوي. ښه چې ملګري پوښتنه کړې ده نایي ګیره خورئ، نو هغه سره شریک کاروبار څنګه دی؟ پروا نه کوي، مشکل پکې نشته. ګیره خدای نه خوري، ګیره خو چا څوک کلی او مغه کار داغه دی، خدای سره په ګناه باندې امداد کوي نو دغه سزا به دته ورکول کېږي، باقي ستا د مال شرکت هغې لپاره څه مضر نه دی. چې ملګري پوښتنه کړې ده زمونږ د کاکا لورې وړه چاته ورکړې ده، اوس وایي موږ ځان خلاصولی شي که نه؟ نو چې پلار یې ورکړي نو او نیکه یې تړلي صحیح، نو بیا خو یې نشي خلاصولی، خو خلع دې وکړي، هغوی ته دې مهر ورکړي او دا به دې له به طلاق ورکړي. تو دې ملګري پوښتنه کړې ده چې یو مولوي صاحب نکاح وتړل او جلکۍ ته چې کوم شاهدان لیږل کېږي هغه یې ونه لیږل او د جلکۍ نه یې پوښتنه وکړه چې ستا د نفس وکیل څوک دی؟ ویې چې دا مجلس کې چې کوم ناس خلک دی به دا شاهدان دي. دې سره نکاح صحیح ده که نه؟ نکاح صحیح ده، خو که کله د دې میړه او د دې ښځې لانجه راله او ښځې د نکاح نه انکار چې ما خو چاته واک نه دی ورکړی، نو بیا د قاضي په وخت کې به بیا د دې میړه سره شاهدان نه وي، دغه تاوان دی. انکار یې وکړو نو کوم ځای نه به یې ثابتوي، بیا نور نکاح کېږي.